چې څومره ماشومان یو د دې کلي ښایسته لکه ګلان یو د دې کلي موږ چې څومره ماشومان یو د دې کلي ښایسته لکه ګلان یو د دې کلي له بمونو له مینونو خبردار یو ته به وایې چې توتیان یو د دې کلي له بمونو له مینونو خبردار یو ته به وایې چې توتیان یو د دې کلي ناپېژنده توکي ناولو په کاڼو ساده نه یو هوښیاران یو د دې کلي ناپېژنده توکي ناولو په کاڼو ساده نه یو هوښیاران یو د دې کلي موږ مشران ته خبر کړي په بمونو له خطره په امان یو د دې کلي موږ مشران ته خبر کړي په بمونو له خطره په امان یو د دې کلي خپل څاروي له خطرناکو سیمو ژغورو پام په دښته په دامان یو د دې کلي د جګړې د نورو ټولو زیانونو ترڅنګ یو میراث یې ماینونه او ناچاوده توکي دي چې هره ورځ یې افغانان قرباني ورکوي د افغانستان خلک له څلورو لسیزو جګړو او وینې تویېدو وروسته د اسلامي امارت له نوي سیاسي تحول او په هیواد کې د فتحې په راتلو سره د سرتاسري امنیت او سولې ریښتینی خوند څکي او اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان په کره پلان جوړونې اوږدمهاله پلانونو او د ملي پراختیا پروګرامونو او پروژو په پلي کولو سره د پرمختګ په لور روان شي خو له بده مرغه په دې لاره کې یوازینی لوی خنډ ځمکني ماینونه ناچاوده توکي او د دغو ماینونو لخوا پټ ګواښونه دي یوازینی دردونکی او د خواشینۍ خبر د ماینونو او ناچاوده توکو چاودنه او د دغه پټ دښمن له امله د ملکي وګړو شهادت او ټپي کېدل دي د ماینونو او ناچاوده توکو له امله په 2023 کال کې 308 حادثات رامنځته شوي چې د مرګ ژوبلې کچه 550 تنه کېږي چې له دې جملې څخه 311 تنه نارینه ټپیان او 130 تنه شهیدان شوي دي او 80 تنه ښځینه ټپیانې 30 تنه ښځینه شهیدانې شوي دي ډېر زیات ناچاودي توکي او ماینونه وجود یې درلوده لا هم لري او ګڼ شمېر زموږ ځوانان سپین ږیري اطفال زنانه هغه معیوب سوله متضرر سوله دغه ناچاودي توکي منفجره مواد په خپله باندې نه و راټوکېدلي یعنې دغه کوم مصیبت چې څو لسیزې مسلسل افغانان ترېنه وکړېدله وځورېدل او متضرر سوله دا یو طبي بهیر نه و لکه د پولیو دا هم یو مصیبت ده یو ناخواله ده یو بده پدیده ده د دې د ورکولو دپاره جهانیان لاس په کار دي چې هغه د صفر کچې ته راولي په هره سیمه کې نو غذا په مصرفات ورباندې کړی کېږي دغه دپاره اساسي ملي او بینالمللي مؤسسات چې دا د دوی کار ده او نور کمپنیان هم چې سته دي هغه دوی راغلي دي له مختلفو فرصتونو د تجارتي په شکل باندې په بعضو ځایو کې کار کړی نو په دې حساب د دوی د مینپاکانو کار چې تعداد 15,000 کسانو ته رسېده دوی قرباني ورکړلې او تر ننه پورې دا پروګرام ادامه لري
د مین پکولو د نړیوالې ورځې یادونه له دې امله مهمه ده چې موږ او تاسې باید په افغانستان کې شته مینونو ته توجه ولرو او د پکولو لپاره یې غور وکړو. هغوی چې په افغانستان کې د مین پکولو پروګرام پر مخ وړی او په دې پروګرام کې هڅې کړي د ستایلو او قدردانۍ وړ دي، ځکه چې د افغانانو د ژوند د ساتلو لپاره یې په ځان خطرونه منلي دي. الله جل جلاله د یو انسان وژل د ټول انسانیت وژل بللي او د یو انسان ژغورل یې د ټول انسانیت ژغورل بلل دي.